هغه افغانان چې پاکستان هیواد ته ځي ډیر ښه خبر. د پاکستان سره د افغانستان کړکېچ د افغان مارکیټ پر سر رامنځته شو. هغه و چې افغانستان خپله قونسلۍ په پاکستان کې وتړله او بیا یې په مقابل کې پاکستان په لومړي ځل خپله قونسلۍ په کابل کې وتړله او اوس بیا یو نوی او تازه خبر را رسېدلی ده. ملګرو ویډیو تر اخره وګورئ چې دا نوې خبره څه ده. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د پاکستان سفارت تر اوږدې مودې وروسته اعلان کړی دی چې سر له سبا د یکشنبې له ورځې به په افغانانو ته د پاکستان ویزې ورکولو لړۍ بیا پیل کړي. په کابل کې د پاکستان سفارت څه موده مخکې ویلي وو چې دوی د امنیتي دلایلو له امله خپلې قونسلۍ چارې تړلې وې او افغانانو ته یې د ویزو ورکړه به تر نامعلومې مودې پورې بندوي. له هغه وروسته په یو بله اعلامیه کې د پاکستان سفارت ویل چې دوی به یوازې ناروغانو، میرمنو او زده کوونکو ته ویزې ورکوي او نور افغانانو ته تر نامعلومې مودې پورې ویزې نه ورکوي. د پاکستان سفارت دا پریکړه په داسې مهال کې وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د دوی ځینې ډیپلوماټان په کابل کې د امنیتي ادارو له لوري ځورول شوي دي. همداراز په ورته وخت کې د پیښور کې په افغان مارکیټ باندې د پاکستاني پولیسو له لوري برید وشو او له دغه مارکیټ څخه د افغانستان بیرغ راکوز کړی شو چې په دغه غبرګون کې افغانستان په پیښور کې خپله قونسلګرۍ وتړله، خو تر 2 میاشتې ځنډ وروسته په پیښور کې د افغانستان قونسلګرۍ بیرته فعاله شوې ده او خپلې چارې پیل کړې دي. بل لوري ته نن په کابل کې د پاکستان سفارت هم اعلان کړی دی چې د یکشنبې له ورځې به دوی د ویزو د ورکولو لړۍ بیرته پیل کړي. ملګرو دا په داسې حال کې ده چې افغانستان خپله قونسلۍ په پاکستان کې وتړله چې کړکېچ د افغان مارکیټ په سر رامنځته شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غني خپل سفیر عاطف مشعل راوغوښته او ټول جریان یې له هغه څخه تر نږدې مودې او نږدې ځکې واورېده. هغه و چې غني امر وکړ چې قونسلۍ وتړي، هیڅ قیسه کې هم نشئ. نو د غني امر سره قونسلګرۍ وتړل شوه، خو د هیوادوالو د پرله پسې غوښتنو ځکه چې دوی ځینې د تداوی او ځینې چې هلته شخصي کاروبار لري د ضرورت په اساس دوی غوښتل چې دا ستونزه ژر تر ژره حل شي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه له توجه نه مو.